چې کوم سړی خپلې کوروالا ته 3 طلاقه ورکړي نو پس له 3 طلاقه دا زنانه پر ده حرامه سوه دا طلاق مغلظ سلو اوس به دا ښځه خپله عیده پوره کوي د هغه څخه مابعد به بیا دا ښځه بل ځای که واده وسلو نو بیا هغه واده څخه مابعد خاوند یې مړ سلو یا یو پیښه راله بیا دا ښځه طلاقه کړله اوس و اول سړي ته جایزه ده چې هغه ښځه وغواړي دلته شریعت دا خبره یې ده چې دا 3 طلاقونه یو سړی و خپلې کوروالا ته ورکړي زموږ د امام صاحب رحمه الله په نیز دا 3 طلاقه 3 شمارل کیږي سلفیان اهل حدیث د هغو په لاره کې په مذهب کې دا 3 طلاقه 1 شمارل کیږي نو زموږ په مذهب کې چونکې دا 3 طلاقه 3 شمارل کیږي که یو سړي به یک وخت 3 طلاقه و کوروالا ته ورکړو دا ښځه پر حرامه سوله اوس دا سزا شریعت ورکوي الله ورکوي چې د هغه ښځه ته بیرته نشي غوښتی ولې نشي غوښتی که چیرې بیرته وغواړي سبا به بیا 3 طلاقه ورکړي بل سبا به بیا 3 طلاقونه به ورکوي بیرته به نکاح کوي دا سره کم مسله سوله دغه شریعت دا خبره ورته کښېښوله چې ستا ښځه به بل ځای ودیږي بیا که چیرې هغه سړی یا مړ سلو یا یې طلاقه کړله بیا هم شرط دا دی چې د هغه سره هغه ازدواجي کم تعلق دی هغه یې کړی و ساتلی و طلاق یې کړی یا خاوند مړ سو بیا که تا غوښتې یا ښځې غوښتې زه بیرته واده کوم بیا جایزه ده چې ویې کړي په دې مسله مو لږ سر خلاص اوس نو خبره دا ده چې کله یو سړی راولاړ سي خپله ښځه په 3 طلاقه طلاق کړي چې طلاق یې کړله بیا راولاړ سي څه چم وکړي یو ملګري ته ووایي ته راسه د دې ښځې سره یو شپه و 2 واده وکړه د هغه بعد یې را طلاقه کړه نو به قرار زه بیرته واده ورسره وکړم دې ته بیا د بید ډېره معافې حلاله وایي د الله رسول فرمایي چې دا کوم څوک دا کار کوي د 1 او د 2 ورځو دپاره واده یا د میاشتو د 2 دپاره پر ده دې هم لعنت دی او چې د چا دپاره یې کوي پر هغه دې هم لعنت دی او دا مکروه تحریمي دی حرام کار دی حرام کار دی اوس خبره دا د عزیزانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا وویلې چې دا کم چا د حلالې ترتیب برابر کړي دا به سنګساروو نو داسې پېښ شوه چې په هغه زمانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د احکام شرعیه والا را نقل کړي دي یو سړی و هغه خپلې کوروالا ته 3 طلاقه ورکړو چې طلاق یې ورکړو د دغه زنانې به یوه سیلۍ وه هغه په خبره سوله هغه راولاړه سوله د مسجد نبوي په دروازه کې یو غریب و فقیر کښېنستی هغه ته یې وویلې چې داسې به زه 100 روپۍ درکړم داسې یو زنانه د ته دا څو وخت دپاره واده ورسره وکړه بیرته بیا را طلاقه کړي هغه ول صحیح قرار ترتیب ورته جوړ کړي ترتیب چې جوړ کړي واده یې ورسره وکړي واده چې ورسره وکړي دې ښځې دې سړي ته ویل ما مه طلاقه وه زه ستا سره ژوند تېروم دلته ښې واده کړې وه چې زه به دا ښځه طلاقوم حضرت عمر فاروق خبر سو چې خبر سو بیا یې هغه ښځې ته وویلې سړي ته وویل چې قطعا یې طلاقه نه کړي که دې طلاقه که ما ورته بیا مجلس سره کوو زموږ په مذهب کې خلک ډېرې لوبې کوي امام صاحب یې در په دره کوي اوس ګوره دا یو لاره ده دا ښځې په خپله یو ځای واده وکړي بیا سړی مړ سو یا یې طلاقه کړله اوس لاره جوړه سو بیرته واده کولی سي لیکن زموږ خلک راولاړ سي علاحده ترتیب دا جوړ کړي چې د 1 او د 2 او د 5 شپو دپاره واده وکړي د الله رسول فرمایي لعنت دي پر دغه چا چې دا چا واده وکړي لعنت دي د هغه چا چې د چا دپاره دا لاره جوړه سوله او زموږ په معاشره کې دا خبرې ډېرې دي پرون ورمروز زنانه راغلی وه سړی ورسره و 3 طلاق یې ورکړي وو خپلې کوروالا ته چې طلاق یې ورکړي وو بیا څه چم کوې مولوي صاحب ته یو لاره را جوړه کړه ما لاره خو نه جوړېږي زموږ مذهب دی زموږ مذهب کې د هغه خبره ده تر مذهب نه سو وتلی د سلفیانو د اهل حدیثو په مذهب کې دا خبره ده چې 3 طلاقه 1 شمارل کیږي نو دوی ما ته ویل چې مولوي صاحب داسې وکړو چې ګر سره دا ښځه یو ځای واده وکړي ورڅونه بد ده د بدکارۍ دروازه ده چې خلاصېږي دا یو ځای واده وکړي یو ترتیب برابر کړي څنګه دی دا جایزه دی ما ورته دونه قدر جایزه دی لکه یو سړی چې د تندې د لاسه مري ډېره بېادبي ما بولې وچې ځان بچاو کړي دونه جایزه صحیح شو نو دا ښځه ما ته وایي مولوي صاحب واده زما د طلاق یوه میاشت کېږي نو خو په کار خو دا ده زه به عیده تېروم که بچی یې د بچه در پیدایش شه که بچی نه یې 3 میاشتې به زه عیده تېرومه نو دا سړي زه طلاقه کړم 3 طلاق یې راکړو یوه میاشت بعد یې زما نکاح د یو چا سره راوتړله چې راویې تړله سړی چې رالی
کمرې ممرې زه چې وغورځېدم ما نه لا زه دا قطعا نه کوم د زنان راته وویل مولوي صاحب که د دې خبرې څه علاوه یوه خبره یي چې زه دته جایزه کېږم را جوړه که دا سلسله نه کوم دا سلسله نه کوم دا سلسلې مه کوئ پرېږدئ دا خبرې پرېږدئ یو ډېر سړي سه کوروالا طلاقه سوې وه پیښې راځي ډېرې راځي بیا یې ملا ته وویلې ملایان زه خپله ملا یم نو که ښه خلک نو به زه هم ښه یم که بد یو زه هم بد یم نو ملا ته یې وویلې ملا قرار نکاح ورسره وتړه چې زه به دا ستا لمونځ نه صحیح کېږي ستا روزه نه صحیح کېږي ستا عبادت نه صحیح کېږي سړي ته یې وویل هغه ویل څه وکړم ویل دا ښځه به ته داسې کوې زما سره نکاح راوتړه زه به برته دا وکړم قرار هغه غریب امي سړی و نکاح یې وروتړه نکاح چې وروتړله هله لس ورځې تېرې شوې 20 ورځې تېرې شوې میاشته تېره شوه مولوي صاحب خدای دې خانه خرابه کړه څه شوې وته و اته میاشتې یا څه پورته کښته اخره بیا 3-4 لک روپۍ جمع واخېستې بیا یې ښځه ورته طلاق کړه ملایان به ما ته ډېر خشم وکړي ته یې هم کوئ ملایان ګرجانې کوئ ته یې د خدای قرآن وایي چې لوی ډبرې راواخلې اسیم په ولئ د درواغو ژوند مې شروع کړی دی په درواغو مې سره ګزاره ده دا خبرې به زما او ستا مابین لر راځي او یو غټ سړی وله هغه څه هم کوروالا په 3 طلاقه سوه چې طلاقه سوله نو بیا یو ملا سره یې لاره جوړه کړله لاره چې جوړه کړله خیر مولوي صاحب سو نکاح سوه ملایان خو ښه دي د نکاحو ډېر شوقیان دي نکاحو ډېر شوقیان دي سنت کار دی وایي نو چې نکاح یې وتړه مولوي صاحب ځان پر واچوه ولې مولوي صاحب هلته وته خیر کرایه مولوي صاحب مړ کړي چې مړ یې کړي د خیره سره ووستو ډېره صفا ورته جایزه سوله ما ورته ویل یا به سړی مري یا بیا طلاقوي نو بیا بل غوښتلی سي دی راولاړ شو مولوي صاحب یې د مخه ویسي ښه دی دا یو ملا به کم کوم لایان اچم ډېر دي ښه اوس څه په جوړه شوله نه دا د خندا خبرې نه دي که شرم و حیا لرئ خاندئ مه که شرم و حیا لرئ که سپین ږیري یاست که ځوانان یې سر څه چی یاست لږ داجې ته وګورئ چې دا به څنګه جوړېدلی سي چې یو زنانه د چا سره ورځ 2 او 3 تېروي او بیا بېرته راځي مرګ غواړم مرګ وغواړئ الله دې زما د خوندو زما د لوڼو ستا د خوندو ستا د لوڼو زموږ د ټولو مسلمانانو د هرې خور د هرې لور د هرې زنانې حفاظت وکړي الله دې داسې امتحان نه راباندې کړي الله دې هر مسلمان وساتي الله دې زموږ خویندې لوڼې وساتي حضرت عمر فاروق امر وکړي چې که چا دا چم وکړي زما خو دا خوښه سنګسار یې کړو سنګسار څنګه قانون یې جوړ کړي سر په خلاصېږي لږ څه د حضرت عمر فاروق په خبرو باندې